د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې د کلټک لیسې نوم شمس الدین کلټکي لیسې ته بدل او دغه ښوونځي د 600 متره په اوږدوالي د چاپیر دیوالۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي د شمس الدین کلټکي خدمتونو ته په کتو یې دغه ښوونځي نوم بدل کړ او د چاپیر دیوالۍ او دغه لیسه کې ځینې نورې رغنیزه چارې د ارواښاد کلټکي د کورنۍ په مالي لګښت ترسره کیږي. ولس په تفاهم باندې د مشرانو په تفاهم باندې د ښو کړنو په مناسبت باندې دا نوم له تغییر ورکړ چې معارف لپاره یې ډېر خدمات وړاندې کړي. د دغه لیسې په انګړ کې تدریسي خونو یو تعبیر جوړیږي. تر هغې وروسته هغه کوم پلانونه چې موږ تر لاس لاندې لرو، جمنازیوم دی، د فوټبال میدان دی، د سولر سیستم دی، هغه پروګرامونه دي چې دا نو بادي یو په بل پسې ترسره کیږي. په همدې حال کې دغه ښوونځي زده کوونکي او مسؤلین د مجهز لابراتوار د نشتون، تدریسي خونو او کتابونو له کمښت شکایت کوي او له مسؤلینو د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. یو خو د خونې کمې دي ځکه چې د نهم نه ښکته نور ټول بیرون دي، چې کله باران وشي دغه وشي دا موږ ته ډېر غټ دغه دی. کتابونه هم نشته او لابراتوار کې سامانونه هم نشته، د کیمیا لپاره، فزیک لپاره د مواد لګي هغه هم نشته دی. موږ سره 20 جریبه ځمکه لري، دا احاطه نه لري، یوازې یو تعمیر لري او هغه هم 6 اتاقه لري، تدریسي خونه لري. اړتیاوې هم ډېرې زیاتې دي، خو موږ خوشحاله دي ته چې دغه مکتب لپاره یو احاطه جوړیږي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا د ښوونځیو د ستونزې د هوارۍ په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسروي ډاډ ورکوي. آینده کې به انشاءالله الرحمن چې تدریسي خونو مشکلاتي، نور مشکلاتي، تدریسي مشکلاتي په هر ډګر کې به انشاءالله موږ همکاري کوو او د دوی نه به یو قسم خدمات هم نصبوو انشاءالله نوې مسترده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې یو شمېر ابتدایه، لیسې او متوسطې شته چې چاپیر دیوالۍ او سرپناوي نه لري او زده کوونکي د شنه اسمان د لاندې زده کړې کوي. په ټوله کې د دغه ښوونځیو زده کوونکي له مسؤلینو غواړي چې د دوی ښوونځیو لپاره دې سرپناوي برابرې کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.